فکر وکړئ که چېرته تاسې ټول عمر عبادت کړی وي او ټول عمر مو په لمانځه تېر کړی وي، زکات مو ورکړی وي او حتی حج مو کړی وي او دا ټول درنه ضایع شي، څومره به خفه شئ. دا ټول د څه د لاسه پوهیږئ؟ یوازې د خولې د لاسه چې موږ خپل حرفونه یا خپل کلمات سم نه استعمالوو او د نورو په اړه قضاوتونه کوو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته زما یو امتي ماته د 2 شیانو ضمانت راکړي نو زه بېشکه هغه ته د جنت ضمانت ورکوم. هغه 2 شیان عبارت دي له شرمګاو خولې څخه، یعنی کله چې یو انسان د خپلو هغه کلماتو چې له خولې راوځي پام ورسره وکړي، د نورو د عیبونو لټونه ونه کړي او جاسوسي ونه کړي، نو د الله رسول ورته فرمایي چې بېشکه تاسو ته جنت دی. یعنی موږ څه کوو؟ ټوله ورځ کښېنه غیبت، د یو بل بد ویل او د یو بل په اړه ناسم قضاوتونه او شکونه کول. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې ستاسو ټول عبادات، نیک اعمال، لمونځ، روژې، حج، دا هر څه بې ځایه کېږي په څه باندې؟ فقط د یوې خولې د لاسه. نو له خپلو خولو سره مو احتیاط وکړئ تر څو پښیمانه نه شئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.